قانون توشیح شده و نو کله چې د رئیس جمهور فرمان راغی دا فرمان تاسې ولې په اجنډا کې نه و ولې په هغه فرمان باندې راګیري کوله یو شمیر وکیلان د تصویب شوي قانون په خلاف راپورته شوي او په الکترونیکي پیژندپاڼو کې د قوم له لیکلو سره مخالفت کوي چې دغه موضوع د ګڼ شمیر نورو لکلک غبرګون سره مخ شوه. یک نفر ترتبارم باشه از این داعیه حمایت میکنیم، مبارزه کردیم، 4 قوم بزرگ تمام ایتنیک گروپ های خورده بلیده خورد کرده حق حقوقشان میخوره. کجاست هم تاجیکی که از ایماق دفاع کنه که بگوید یک وزیر ایماق بیایه؟ یو تعداد کسان دي چې په ایماق ورونو باندې سادات ورونو باندې عرب ورونو باندې پشهي ورونو باندې خپله فیصدي جګوي. دا هر قوم حق لري چې خپل نوم او قوم ولیکي په هغه تذکیرو کې. که چېرې ته فیصدي خپل په دغه خلکو باندې د 5 نه 12 ته او 10 ته رسې نو بیا د امتیاز په وخت کې څنګه د یوې درې نه تېرېږي؟ ولې ایماق ته حق نه ورکوي؟ ولې سادات ته وزیر نه معرفي کوي؟ ولې پشهي وزیر نه معرفي کوي؟ ولې عرب وزیر نه معرفي کوي چې یوازې د یوې درې د چوکاټ نه نه وځي؟ ځینې وکیلان استدلال کوي چې د ګډې کمیټې پریکړه د اساسي قانون د 30 مادې خلاف ده او هڅه کوي چې د بیا بحث لپاره لاسلیکونه غونډ کړي. تشکیل ناقص بوده. وقتی که صغرای قضیه ناقص است، مکانیزم ناقص است، نتیجه تابع اخذ مقدمات های نه. این کارهای مافیایی در ولسی جرگه افغانستان نمیچله. در مقابل تان ایستادگی میکنه افغان ها و تو نیست چیزی که شما میخواین سر ماده 4 قانون اساسی معامله و تجارت کنین. هیچ کس برایتان اجازه نمیده. هغه وکیلان هم لکلک غبرګون سره مخ شول کوم چې له افغانیت او افغانستان سره مخالفت ښیي. د دوی اشاره لطیف فدرام ته وه. حالا حتی بعضیها جرأت میکنه در ولسی جرگه بگه که ما افغانستان را نمیپذیریم. پس جانم چی میکنی در تالار ولسی جرگه افغانستان؟ بخوای برای. پس چی میکنی سر پاسپورت افغانی سفر میکنی؟ خیلی تو افغان نیستی. از کجا آمدی؟ آدرس تا بگو. از کجا پیدا شدی؟ بگو برای من. هغه کسان چې په خارج کې زی خپل ځان دپاره کیس ورکوي کیس هغوی وایي چې ما په افغانستان کې هم جنس بازي نه سوی کولی هغوی په دې نه شرمیږي هغوی به بیا چیرې د افغان دفاع وکړي. له تالاره بهر تېره ورځ د ولسي جرګې د رئیسانو په کمیټه کې هم په دغه موضوع بحث شوی چې اکثریتو غړو د دې موضوع له بیا بحث سره مخالفت ښودلی دی. خواهر در اینجا موضوع استجالیت فوریت مطرح است. در داخل تالار باید ما رای گیری کنیم ولی نظر به اصرار این خواهر ما و برادران ما در داخل کمیته رؤسا را برای گذاشتیم متاسفانه رای ناورد. د ولسي جرګې رئیس د الکترونیکي تذکیرو موضوع حل ګڼي او ګرام هغه کسان یادوي چې په ګډه کمیټه کې غیر حاضر وو. مشانو جرګې بیا د ولسي جرګې هغه وکیلان پردیپال او جاسوسان یاد کړي چې د تذکیرو له ویش سره مخالفت ښیي.